چې یو شاګرد پوښتنه وکړه چې مینې په باره کې څه خبرې وکړه. مینه جایز ده، مینه کول پکار ده، او مینه او عشق کې څه فرق ده؟ تاسو ته پته شته اول به عشق په باره کې وکړم. یو شاعر وایي چا کې چې عشق نه وي هغه کې خو ایمان نه وي، داسې سړی خو وي کافر څه مسلمان نه وي. کم انسان کې چې عشق نه وي هغه انسان کې ایمان نشته ده، او داسې سړی کافر ده، کافر مسلمان نه ده. عشق څه ته وایي خبرې؟ عشق د خدای تعالی مینه په زړه کې، عشق د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مینه په زړه کې، عشق د الله او د رسول او د قرآن او د حدیث او د اجماع او د قیاس صحابه کرامو تابعین او تبع تابعین او پیغمبرانو د ټولو اولیاء او د دې قرآن او د کتابونو پاک د دې مینه په زړه کې ساتل د عشق په نوم ده. یو کس خدای سره مینه نه لري مسلمان ده، پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره مینه نه لري مسلمان ده، قرآن سره مینه نه لري مسلمان ده، دې ته عشق وایي. عشق تاسو کې نشته؟ عشق الحمدلله ثم الحمدلله زمونږ بچي نسل کې عشق شته، او مونږ مطلب بنیادی عاشقان یو خو د پیغمبر